بسم الله الرحمن الرحيم. بعض فوائد الحديث. ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار. حدیث دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ شروع شو پدی کتاب کی کتاب نیل الاوطار کی چې دا اولنې روایت دی پدی کتاب کې دغه حدیث متعلق اقوال ذکر شو چې چا د دې صحت توثیق کړو صحت بیان کړو او بیا پدې باندې چې دا چا کوم اعتراضونه داغي جوابونه ذکر شو داغي نرستو مفردات الحدیث بیان شو د حدیث د الفاظ او معانی د دې ځنا پدې درس کې فواید د حدیث ذکر کړي. بعض فوائد الحديث بعضی فوائد د حدیث یعنی د دې حدیث مکمل فواید دلته نه بیانېږي بلکې دلته مختصرا بعضی فواید ذکر کړي. ومن فوائد الحديث او بعضی د فواید د حدیث نه دا فائدہ ده مشروعیت الزیادة فی الجواب علی سؤال السائل جائزواله د زیادت په جواب ورکولو کې په سوال د تپوس کول کې باندې مقصد دار چې کله یو تپوس کول کې یو مسلې باره کې تپوسو کې او مفتی والا جواب ورکی خو زیات مسائل ورته هم ذکر کی په جواب کې چې دا مسائل تعلق د دغه مسلې سره د دغه مسلې سره مناسبت وي نو دا جائز ده چې زیادت فی الجواب وشي لقصد الفائده د وجه د اراده د فائدې نه چې کومه د زیاتی مسله بیانېږي پدې کې زیاته فائدہ وي وعدم لزوم الاقتصار او پدې کې جائزواله د نشوالی د لازموالی د اقتصار نه مطلب دا دی چې کومه مسلې باره کې تپوس شوی پاغي باندې اختصار اونشي بلکې زیات مسائل بیان شي نو پدې کې څه قباحت نشته ده. وقد عقد البخاري رحمه الله ورپسې دلیل ذکر کوي دی لپاره یو خدغه حدیث دلیل شو چې تپوس کوون کی تپوسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم نا په بارد او بود سمندر کې او نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې دا فرمایل چې دغه سمندر او بو پاکی دي او دای ور سره موي چې الحل میتته د سمندر دا مردارم حلال ده. دویم دلیل دی لپاره ذکر کړي چې کله مفتی په جواب ورکولو کې زیادتو کې زیات مسائل بیان کی چې دغه مسائل یو بل سره مناسبت وي نو دی لپاره بل دلیل دا دی وقد عقد البخاري او یقینا باب قائم کړی دی امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې لذالک د دې لپاره بابا یو باب مستقل باب ذکر کړی کتاب العلم کې فقال
پس امام بخاری رحمه الله فرمایلی دی باب من اجاب السائل، باب دے په بیان دا غچا کی چې جواب ورکی تپوس کول کی تب اکثر مما ساله په ډیر غصه سره چې تپوس کړي وی پاغه سره دا تپوس کول کی. وذکر حدیث ابن عمر رضی الله عنهما، امام بخاری رحمه الله په دغه باب کې حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر کړی دی. ان رجلا یقینا یو سړی سأل النبي صلی الله علیه وسلم، تپوسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه، ما یلبس المحرم، چې سبا غوندي احرام والا سوچي په احرام کې وي او د حج د پاره احرام تړلې وي، نو محرم د پاره ساغستل بکار دی. فقال پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يلبس القمیص ولا العمامه، ندی اغوندی قمیص لرا ولا العمامه او نه پټکی لرا ولا السراویل او نه پرتوګ لرا ولا البرنس او نه ټوپو لرا. برنس هغه ټوپۍ چې هغه غټي ټوپۍ وي ډنګي. ولا ثوبا او نه هغه جامه، ندی هغه جامه غوندي مسه الورس چې هغه ته ورس رسېدلې وي چې دا یو قسم بوټي دی او پدې سره سور رنگ ورکول کېږي جامې د پاره. او زعفران یا هغه ته رسېدلې وي زعفران. فإن لم يجد النعلين، پس کچره بیانو مومي دو سپلای چې واغوندي، فليلبس الخفين، پس دل پاره جایز دي چې دو موزي واغوندي. وليقطعهما، او خامخ کټ دي کی دا دواړه موزي، حتا تر دې پوری چې یکونا شیدا دواړه تحت الكعبين، لاندې د پړکونه، د پړکونه لاندې ځای پوری دي دغه موزي کټ کی. مطلب دا دی چې دا موزي دا خو پټکې پټي تر دې پوری شیطانی می پړډې پوری، خو حالت د احرام کې بیا موزي نه اچي، او که د وجه ضرورت نه اچي سپلای ورته نه ملاويږي نو دغه موزي به کټ کی د پړکونه کته ځای پوری. نو دغه سړی تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې احرام والا سشه باغوندي. فکأنه سأله عن حالة الاختیار، پس گویا کې د سړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو په اړه د حالت د اختیار کې. مطلب دا لري چې کله د لپاره اختیاري او حالت د اضطرار نه، نو دا سړی خدا سے حالت باره کې تپوس کړو. فاجابه، پس نبی صلی الله علیه وسلم دل پارا جواب ورکو انا په بار د حالت کې، حالت د اختیاري ورته بیان کو، خو ور سره وزاد حالت الاضطرار، زیات کو نبی صلی الله علیه وسلم حالت د اضطرار. حالت د اضطرار څه شی دی چې کله ورته سپلای پړې نه ملاويږي نو موزي دی واغوندي، خدا موزي دی کټ کی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته زیات جواب ورکو، حالت د اضطرار ورته بیان کا. وليست اجنبیه عن السؤال، او نه دغه حالت د اضطرار سناشنا د تپوسنا. مطلب دا دی چې دغه جواب چې نبی صلی الله علیه وسلم حالت د اضطرار ذکر کړ، د دې تعلق دا سوال سره چې هغه تپوس کړو په اړه د حالت د اختیار کې. لأن حالت سفر تقتضي ذلك، ځکه حالت د سفر چې دی، حالت د سفر دا تقاضا کوي د دې. مطلب دا دی چې سفر کې کله کله داسې کېدای شي چې پړې نه ملاويږي، سپلای نه ملاويږي، پیزار نه ملاويږي، نو بیا وسته کوي
بیا به موضع غوندي خو موضع به کټ کوي. قال الخطابي فرمایلی دی امام خطابی رحمه الله، امام خطابی معالم السنن کی هغه فرمایي وفي حديث الباب او په حدیث دغه باب کې دلیل کوم یو حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چا سړی تاسو کړو په بار د اوبو د سمندر کې دلیل پدې کې دلیل له علا پدې خبر باندې ان المفتي یقینا المفتي اذا سئل عن شيء کله چې ددن تاسو شي په بار د یو سیس کې وعلم او دې پوي ان بالسائل حاجتا یقینا تپوس کون کی د پاره ضرورت دی لا ذکر ما یتصل بمسلته ذکر کول دا ست چې دا تعلق دی په مسلې د سره استحب تعلیمه ایاه نو دل پارا مستحب ده تعلیم ور کول دغه مسلې یا د سړیتا ولم یکن ذالک تکلفا او دا نه ځان په تکلیف کې چول لما لا یعنی اغستا چاغا دل پارا په قص کې ناچی یعنی به مقصد خبره وی مقصد دار چې دا ځان چول ندی په خبرو کې چاغا به مقصد وی بلکې دا مفتی چې کله جواب ورکی پاغه مسئله سره چې داغه ضرورت دي نو دا تکلف نه دی لانه ذکر الطعام ذکر نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کو د خوراک چې وی فرمایله چې الحل میتته خوراک ذکر کو وهم سالوه او د صحابه کرامو تپوس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم عن الماء په بار دوبو کې لعلمه دوجد علم د نبی صلی الله علیه وسلم لا انهم یقینا بی قد يعوزهم الزاد فی البحر یقینا کلا کلا ختمیږي د دوی سره خرچه فی البحر په دریاب کې نو دا تپوس کوون کی تپوس کړو چې موږ ځان سره لګي او بو اهلو په دریاب کې سفر کوو او دغه وبو باندې او دس کوو نو موږ بیا تګی کیګو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی چې دوی په سفر کې په دریاب کې سفر کوي نو دې خبرې ته هم ضرورت راځي چې کله ور سره خرچه خلاصي خوراک خلاصي نو پدې کې میانی هغه میان د ځان لپاره نسی داغه نه خوراک کوي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم زیادت فی الجواب کو په جواب کې زیادت وکړه واما ما وقع فی کلام کثیر من الاصولیین او هغه چې واقع شوی دا په خبرو د ډیرو د اصولیانو نه اصولیین چې دا خبره کړې ده اصول فقه والا ان الجواب یجب ان یکون مطابقا للسؤال یقینا جواب د پاره د لازمی دا چې دا مطابق لپاره د سوال څنګه چې تاسو شوی هغه سي جواب ورکولې کی دا څنګه چې سوال د یو خبرې وشي جواب د بلې خبرې ذکر شي نو دے فرمائی فلیس المراد بالمطابقت عدم الزیادہ پس نرے مراد پاگے کی پا مطابقت سرا نشوالے دا زیادت چه زیادت بگنے نکای بل المراد بلکہ مراد چه دے ان الجواب یقینا جواب چه دے یکونو کی گے مفیدا فائدہ ورکا ان کے للحکم المسئول عنہ لپار داغا حکم چه داغی ببارکی تپوس کڑی شوی دا مسئلہ خو ذکر شلا ورپسی بیا فرمائی دا مسئلہ خو ذکر شلا ورپسی بیا فرمائی وللحدیث فوائد غیر ما تقدم او دی حدیث د پارا نورم ډیر فواید دي سوا دا فوائدونه چې مخکې تیر ورته دینا علاوه نورم پدې ډیر زیات مسائل دي پدې حدیث کې نو دا یو عظیم الشان حدیث ته مختصر الفاظ دی معنی اوږد دي قال ابن الملقن فرمائی انه حدیث عظیم یقینا دا حدیث یو عظیم الشان حدیث ته لوی حدیث ته
اصل من اصول الطهاره او دا اصل دی د اصول طهارت ته د پاکۍ نه چې پاکی دا یو بنیادی چیز دی لپاره د مانځه نو دی وجه دا روایت اصل دی د اصول الطهارت نه مشتمل علی احکام کثیره چې دا حدیث مشتمل له په ډیرو احکام باندې وقواعد مهمه او په قواعد باندې په هغه قواعد باندې چې هغه فائدمن قواعد دي په دې حدیث کې بیان شوي دي قال الماوردی فی الحاوی امام ماوردی په حاوی نومي کتاب کې فرمایلی دي الحاوی الکبیر چې دا د امام ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی د پاره دی هغه پدې کې فرمایي چې قال الحمیدی امام حمیدی رحمه الله فرمایلی دي چې قال الشافعی امام شافعی رحمه الله فرمایي هذا الحديث دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې دی دا مخکې چې کوم ذکر شو نصف علم الطهاره دا نیم علم د طهارت دی په دې حدیث دی انتها دا قول په دغه زبانه ختم شو نو په دې درسونو کې دغه یو حدیث باندې بحث شو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لفظي ترجمه دغه حدیث یو ځل بیا وره عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته قال دے فرمائی سالت پوسو کو رجل یوسڑی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال پسوی یا رسول الله اے د الله تعالی رسولا انا نرکب البحر یقینا المنگا سوریگو په دریاب باندې یعنی سفر کو په دریاب کې ونحمل معنا القليل او منگا اخلو د ځان سره لګي من الماء دوبونا فإن توضعنا به پس کچره منگا او دس کو په دغه وبو باندې اتشنا نو منگا تگی کیگو افنا توضع آئے پس منگا او دس کولے شو بماء البحر پوبود سمندر باندې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پس او فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الطهور ماء دغه دریاب پاکون کی دی وبد دغه دریاب الحل میتته او حلال دا میتته مردار ده دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله